د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړوند د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د جوزا د میاشتې لومړی د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 21 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. په بغلان کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تورخم لار له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د مسافر پر مخ پرانستل شوه. او د ایران د حکومت چارې نوي ولسمشر ته وسپارل شوې. اوس هم بشپړه خبرونه. په بغلان کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان امنیه قمندانۍ ویان شیر احمد احمدي برهاني وایي دغه پیښه تېره شپه د 2850 ډوله موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. ښاغلي برهاني په وینا له ټکر وروسته یو موټر له کور سره لګېدلی چې 4 کسان یې مړه کړي دي. د تورخم لاره له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د مسافر پر مخ پرانستل شوه. د تورخم کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت رسنیو ته وویل پرون دوشنبه 28 سهار 9 بجې دغه لار د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د تورخم دروازه تیری جمعې پورې د پاکستاني لوري له 3 ورځو لپاره د مسافر پر مخ په لنډمهالي توګه تړل شوې وه. او د ایران د حکومت چارې نوي ولسمشر ته وسپارل شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د مړ شوي پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي لومړی مرستیال محمد مخبر د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. د شورای نګهبان ویان ویلي د هیواد د کورني او بهرني سیاست په اړه مهم موضوعات له نوي ولسمشر سره شریک شوي دي. د ایران د بهرني چارو پخوانی وزیر جواد ظریف وایي چې دغه پیښه کې امریکا هم لاس لري ځکه دغه هیواد بندیزونه د دې لامل شوي چې ایران نوي وسایلو ته لاسرسی پاتې شي. دغه راز د بهرنیو چارو وزارت چارې نوي وزیر علي باقري ته سپارل شوي. نوموړی مخکې تر دې د مړ شوي امیر حسین عبدالحیان مرستې علاوه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ډیپلوماټیک دستګاه فعاله ده او دغه ډول پیښې چارې کمزوري کولی نشي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي په عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.